اسماعیل د 12 کالو شي. ابراهیم علیه السلام راغی، خوب یې ولید د شپې. هغه بچي ته وایي بچې زه چې ځو که نه قرباني وکړو. چاړې مو اخېسته، رسۍ مو اخېسته. بیبي ورته وایي څه کوې، چېرته ځې؟ وایي لږ غوندې قرباني به وکړو. بیبي دا سوچ وکړه چې چېرته ګډ چیلې به لالئ، موږ له به غوښه راوړي. ابراهیم علیه السلام مخکې دی، دا ماشوم بچی ورپسې دی. 100 نه عمر د ابراهیم علیه السلام زیات دی او دقه یو نیازبین بچی دی. الله ورته حکم وکړ وی دا بچی دی حلال کړه. الله دې ته امتحان وایي. اوس به څه کوې؟ زما او د پیغمبر خوب کې فرق دی. زمونږ خوب څه شرعي دلیل نه دی او د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی. واحد بس الله حکم وکړ او بچی ځان سره روان کو. او د ابراهیم علیه السلام ایمان ته مو ګوره او د الله سره مینې او عشق ته مو ګوره. عاشق ما ته وایي د حج مثال در کوم. عاشق معشوق ته وایي دقه هلته ودرېږه په دې نور. رښتیا وایه که دی وایي چې نه 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 نور ته څنګه ودرېږم؟ دا عاشق نه دی، دا څه خود غرضه غوندې شی دی. او چې وی ولاړ به هم دی نور ته، دا عاشق دی. عاشق نظر صرف په معشوقي په بل چا نه. یو جنۍ روانه وه په لاره، یو هلک ورپسې روان. دا غریبه چې کوم خواته ده هلک ورپسې ځي، دا چې کوم خواته هلک ځي دا داسې تاویږي داسې تاویږي. جنۍ پرې پوه شوه، جنۍ ورته مخ وراوړه، هلکه دا څه ما پسې ګرځې؟ ما پسې وي ډېره مې خوښ یې، پته مې نه ما کې سخت وخت دی، ستا دا لاس پې مې خوښ دی، دا چال مې خوښ دی، دا وجود مې خوښ دی چې ته کوم خوا دي درپسې. وی دروغ وی؟ وی قسم دی که دروغ وی؟ وی زه یې خوښ یم. وی ما نه وروستو د ما خور را روانه ده، ما نه زیاته خشته ده، وجود یې د ما نه زیات ښکلی دی، قد یې د ما نه زیات مزېدار، چال یې د ما نه زیات مزېدار، ما پسې شاته را روانه ده. بس د فورا شاته وکتل چې واقعي به دې نه زیاته خشته وي، زیاته مزېداره وي، خو چې شاته یې څنګه وکتل خور خو نشته. بیا دې جنۍ ته وکتل، جنۍ ورته وایي د سپي زویه، ای د خرې زویه، دروغجن بچیه، ما سره مینه ده، ما سره مینه ونه بل خوا دې مخ ولې اړو. خو چې ما درته وي بله ما نه خشته خور مې را روانه ده، نو پوه شوې چې هغه د دې نه زیاته ښکلې ده، نو خو ما سره مینه نه شوه که نه ما سره مینه وه دنیا نه به راته زه خشته ومه، ما نه به دې مخ نه وې اړولې. نه سپي بچیه او کیړی راوچته کړه ودرېږه چې یو څه دې ووامه چې ته بیا د عشق دعوې نه کوې. خرې زویه وځه ورک شه، ما پسې را نه شي، په شرمونو دې وشرمو. د عاشق نظر به په چا وي؟ مانځه ته چې ودرېږي نظر به د چا ته وي؟ الله ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله ته به نظر او کته په مانځه کې داسې اخوا دیخوا اخوا دیخوا، مړه دا څه مونځ دی؟ دا زمونږ د عشق والا مونځ نه دی. عشق والا مونځ وکړه. عاشق دی ته وایي ابراهیم علیه السلام نظر په بچي نه دی، په چا دی؟ په الله. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، څنګه دی؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله. وی که د الله نه، د الله د رسول نه، د الله په لار کې د جهاد نه، د خپل پلار زوی، قبیله، مال، دولت، مساکن ترضونها، کورونه غوره ښکاري، د خدای د قهر انتظار وکړئ. هر سنه به الله مخکې، هر سنه به رسول مخکې، او هر سنه به د الله په لار کې الله وي دا سر ورکوه، مال ورکوه. مال څه شی دی؟ دولت څه شی دی؟ سر هم ستا نه قربان. ابراهیم علیه السلام دغه یعنی چې ورته الله حکم وکړه بچی دی حلال کا، او بیا یو نیازبین بچی او پلار هم بوډا او په بوډاوالي کې الله ورکړی دی، او بچی هم د اسماعیل غوندې بچی ښایسته مزېدار. نو څه به یې ویلي؟ یا الله
بس سر و چشم ستا حکم منو خو دې حکم کې ترمیم لګو کا یو شل ګړان والا لږ ترمیم وکړه الله ډېره ګرانه ده قسم په خدای که دا سوال ابراهیم علیه السلام کړي الله دې حکم کې لږ ترمیم وکړه یا به داسې ویلو چې الله زما خلاص نه وردي نو چې ستا نه دې خوښ په دنیا کې د ژوند په مې لالی نو خدای په خپله جده مړ کړي او قسم په خدای که دا سوال یې کړي الله وی حلال کا بس راغی بچی ته وی بچی ځه چې ځو قرباني کوو ٹھیک شو بچی ورپسې د رسۍ چاړې واخیستل مکې نه ووتل مینا ته دې به چغې وي چې مور یې خو به ونه ري که نه د ده وینه به په ځمکه تویږي چې مور خو یې ونه ویني که نه مینا ته روان دي چې مینا ته روان دي هلته کې شیطان خپل کار کوي شیطان راغی او اسماعیل علیه السلام ته وی چېرته دی پلار سره ځم وی څه کوې وی قرباني وی قرباني تا لالی د 12 کالو دی ښه 12 کالو اسماعیل او ورته څه وی وی ما غوندې بچې ابراهیم غوندې پلا څنګه به حلال کړي زه خو د هغه نیازبین بچې ما خو ما ښکلی او بویی مې چې راشي خو شام نه زرګونه کیلومتر ما ملاقات له راځي ما کتو له راځي او چې ما غېږ کې والي نو ما ښکل کې ما بویی 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 ما نه خوله شونډې نه جدا کوي نو ابراهیم غوندې پلا رحم دل ما غوندې بچې حلالول قمقل بچیا ما لالی شیطان د انسان په شکل وی ستا پلار وی چې ما ته الله ویلی دي ځکه دی لالی وی داسې وی چې الله ورته وی ما حلال مې دي کې ځه ورک شه خدای دې بېخو او یو څوک کاڼي اوږه راواخېستل هغه شیطان یې بې وویشت ماشوم دی ګوره چې مخکې راغی بیا ولا شیطان راغی بیا یې ورته وسوسه اچوله بیا یې وویشته چې مخکې لاړ ابراهیم علیه السلام له ورغی وی دا څه کې وی قرباني کوم وی زوی لالی او به پوه شو چې شیطان دی وی او وی دا ماشوم نیازبین بچې وی الله راته ویلي دي نه مه کوه الله ته ووایه چې دا حکم دله بدل دا بچې به څنګه لالی لاس به دې څنګه ورځي ته څه کې هغه هم کاڼې واغېست خر بچیا ما ته دا خدای حکم کې رکاوټ پیښی یو څو غزارې پې وکړ شیطان غیب شو هغه ادا د الله خوښه شوه نقشه د الله خوښه شوه نو یې هله به د حج پوره کوم چې اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام کوم ځای ته کاڼې ویشتې دي هلته ته هم کاڼې ولې د خدای د مینې نقشه د الله خوښه ده نو حاجیان صاحبان راځي نو په 3 ورځو کې دا شیطانان ولي اووه کاڼي ځان سره د مزدلفې نه راواخلي او یو شیطان نه دی جمره د کاڼي سلې دی خو مونږ خلک ورته شیطانان وایو یو اولی په اوو کاڼو بل اولی د څوک 4 ورځې او څوک 3 ورځې ولي او بعضې پکې قمقله مې که نه ما یو زمانه کې یو ښځه ولیده او پښتنه وه او پښتنه ځکه وه چې انداز د پښتنې پته لګي غټ پړونې په سر و هغه چې څنګه را نږدې شوه نو داسې یې کړې دې خولې له دا موټی ګوتې یې وړه چوپې کړه او تندي له یې مې وړه هغې یې ویې ګنې دا څوک زیارت دی دا دنیا والا راځي مې ای ترورې مې زیارت نه دی خدای دې مې مرداره که بیخ دی وځه مونږ دی وخېجه شیطان دی وی ښه نو کېړی ته یې ګوتې کړی نو هلته شته بعضې کېړی یو کس مونږ سره یو ځل په ګروپ کې را روانو مزدلفې نه راته اوس ګوتی کې غټ کاڼی اچولی دی ما په دې څه کې یاره وي دا مې په کار دی نه مې کیف زه خو په پیچو څه پکې وي دغه شیطان خبیث پې ولم پرېږده مې چېرته مې دا کیر په ارام سړیه څوک غټ کاڼی او څوک شیطان نه دی ښه کاڼي ویشتل دي سلې ویشتل دي په کاڼي ویشتل دي د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نقشه د الله خوښه ده چې هغه نقشه ته پوره کړي بس او خو خفه کېږي شیطان چې دا ما هغه ځای وویشت چې کوم ځای ته اسماعیل او ابراهیم ویشتې وې که ته دلته ولاړ وې نن مې ته هم ویشتې
تا نه د هغوی نفرت و په کاڼي وویشتې زم در نه نفرت کوم هغه ځای ته کاڼي ولم چې کوم ځای ته ورته ولاړ دی. رضا للرحمن د الله د خوشحالولو دپاره دا ولم او ستا د خفه کولو دپاره ولم دا ولي شیطان هغه دا خوښه چې مخکې اسماعیل علیه السلام بوته نو ورته څه وایي ابراهیم علیه السلام یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې ما خوب ولیده تا لالومه او د پیغمبر خوب وحی وي خوب مې ولید او ته څه وایي پلار چې پیدا د کوم پلار نه دی نو هغسې به یي که نه اوس هم خلک وایي مړه د پلانکي زوی نو ته خو د هغه زوی پلانکي نو که پلار یې ښي نو ښه ورته وایي او که بد وي نو بد ورته وایي بچې پیدا د ابراهیم نه دی خوی د ابراهیم خصلت د ابراهیم ایمان د ابراهیم یقین محکمه د ابراهیم علیه السلام او ورته څه وایي دا نه وایي چې بابا ډېره ګرانه ده الله ته حکم وکړه چې دا حکم بدل ولې الله نسخه کوي ترمیم پکې وکړي دا ابدوچي نه قسم په الله کې ویلي دی نه دی ویلی چې بابا ټیک شو ما تا ته الله حکم وکړه چې بچې حلال کا یعنی ما وجني ما دې په بله طریقه مړ کړي ستا په لاس مې دی نه حلال دیم نه دی ویلی الله ته سوال وکړه نه 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 څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې څه اډر دی کوه بابا چې څه اډر دی کوه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی ما به صابر ومینې نه به چغه ووام نه به وی وکم نه به لاس وړقوم نه به خپه وړم پلار خوشحاله شي بابا یو څو خبرې دي مرګ نه مخکې خلک وصیت کوي ماشوم د اسماعیل پلار غوندې خوی عقل پروت دی بابا یو څو وصیت دي دا ومن یو وصیت مې دا دی چې دا جامې رانه مخکې وبس که کله لال شم دا جامې به بیا شلېږي چې وبس نو زما مور به وایي چې بچې دې راله په زور وجلی او چې جامې مخکې وباسې زما مور ته به وایي چې په خپله رضا ګورئ دا روغ کمیس جامې مخکې وبس کمیس مخکې پرتوګ نو کمیس مخکې وبس نمبر 1 نمبر 2 بابا چې بیا ما علالی نو زما سر لاندې کا او شا مې ځان ته کا ستا ما سره ډېره مینه ده او زما هم ډېر خوښ نو که زما ستا سترګې سره میلو شوې نو زه ته ما نشي حلالولی نو د الله په حکم کې نارستی او تاخیر به راشي فلما تله للجبین ما لوړی چې زما ستا سترګې یو بل سره مخامخ نمبر 3 چاړه دی بابا جی خطې رک چې دا خدای حکم کې ناراض رانه شي او نمبر 4 کله چې ته ما حلال کې زما دا کمیس به زما وینه کې ولړی ما مور به ما پسې ډېره خپئ ما مور به ما پسې جاړي زما دا د وینو لړلې کمیس به والی زما مور له به یوس ما مور ته به زما سلام ووی او سلام نه پس به زما مور ته ما دا پیغام واورئ ته به اسماعیل پسې خپې ابا یادې کله چې د هغه یاد را یادېږي دا وینه دا کمیس دا بویا ما بدې بدې مورې تسلي کېږي زما وروڼو دې ته قرباني وایي مونځ موږ نشو کولی خدای لار کې حج در باندې فرض دی موږ باندې جوړو زکات څلوېښتمه حصې ته موږ باندې جوړو قرباني دې قیامت په ورځ به موږ هم ولاړ یو دا خلک به هم ولاړ الله به وایي ما تاسو وکړل ته څه کړي اسماعیل نه زیات نیازبین وې ته
ابراهیم نه زیات ته ماته نږدې وي زه به ما مزدونه کړي دي ما روجې نیولې دي ما حج کړی دی ما صدقې ورکړي ما ذکرونه کړي دي او ستا قرباني نه خو د اسماعیل قربانۍ ته وګور ما ګډه لال کړی دی ما قرباني کړې ده او تا م کړې ده خو د ابراهیم قربانۍ ته وګور تا به څه قرباني غوښې له دې هر څه کړي دي دې ته قرباني وایي پیغمبر د خدای په مخلوق کې الله ته ډېر خوښ شخصیت دی کبھی سے دې لرکو بابا وی زما وجود به نه تړې لاس به نه تړې مالا آسمان فرشتې به تماشې له راځي هغې به وایي چړې نو په زور یې لال کړی دی لاس به زما مه تړه ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي کار نه کوي یاره داسې وکړه بابا زما دا خپل لاس به وتړه هسې نه چې چاړه راکاږي او زما اختیار بدل شي او زه ټوپونه ووایم د خدای حکم کې ناراض سره نه شي زما وروړو دغه نیازبین بچی سملاو او لاس به ورته تړلې او چاړې ورته تېره کوله د دې بوډا په زړه به څه تېرېدل لیکن د الله حکم دی د رب العالمین اړر دی د خدای حکم د سر و سجود دا هم نه چې لس بچي دي زه یو به قربان کوم دغه یو دی چاړې تېره کړه ورته مخې لاندې کړه چې چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي زور لګئی بابا لاس تا ته خو ما وایي تېره که که نه بچې تېره ده زور ورکه زور لګوم چاړه کار نه کوي زور لګئی غصه شو چاړې ځمکې ته راوغورځوله چاړه ورته وایي خلیل استا ومنم که د رب جلیل ومنم ته وایې پرېږه هغه وایي نه الله وایي نه الله مهربانه دی وفدیناه بذبح عظیم ان هذا لبلاء مبین او دا واضح او ښکاره دا الله ازمایش دی ازال بهترین او دا بدلوم پګړ بدلوم بس ما ته پته ولګېده ستا د قربانۍ هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی ګډ ورسره دی الله اکبر الله اکبر بس اسماعیل علیہ السلام پوه شو هغه وی لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیہ السلام وی الله اکبر ولله الحمد دا هم د الله خوښه شوې دا تکبیرات تشریق به وایه اسماعیل علیہ السلام پاسید ګډی لال کې الله خپل حکم کې ترمیم راوست نسخ رااله هغه ګډې د مکې په فقراو تقسیم کاغي وخوړ او ډېرې زمانې پورې د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې دا هغه ګډ ښکرې په بیت الله کې دننه ویزان دی هغه ادا د الله خوښه شو هغه عاشقانه رنګ د الله خوښ شو هغه نقشه د الله خوښه شوه دې ته عاشق وایي په بچې نه دی دې ته عاشق وایي بچې په ځان نه دی دې ته عاشق وایي البته دغه قرباني به کې دمې شکر ورته وایي دغه جمرات کاڼي به ولېږني حج به دې ناقص وي زما وروڼو وخت ختم شو بله جمعه کې به دا خبره درته مکمل کړم انشاءالله او دا حج ټوله نقشه عاشقانه نقشه ده عاشقانه نقشه او د حج مکمل نقشه د الله سره د مینې او د محبت نقشه ښکاره کول دي چې په صحیح معنو کې سړی حج وکړي او شیطان وسوسې ورته نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي
العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما. یو عمره دې وکړه پسې دې بل وکړه، دې منځ کې څومره ګناهونه شوي دا ختم. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. او چې مقبول حجي د عشق په نقشې د الله د پیغمبر د سنتو دایره کې د نه ليس له جزاء الا الجنه، دا غیب به د جنت نه بل بدل شته دی نه. الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله حج لبوتلی. خدای چې کم دوستان تللی دي حجونه کړي دي ټول قبول کړي، د ټولو حجونه قبول کړي. کم چې لا پاتې دي لا نه دي راغلی، الله په خیر او عافیت یې راورسوي. الله زموږ د ټولو ملګرو چې څومره زما بیان څوک اوري او څوک دلته دي او څوک بل ځای اوري، د په قسمتونو کې ولا د بیت الله حج ولیکي. خدایا که مونږ غریبانان یو ته غریب نه، که مونږ بېوسه یو ته بېوسه نه، تا سره هر څه شته خدایا، تا هر څه کولی شي. خدای مونږ ټول د بیت الله د حج د تلو توفیق راکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. خدای د سختو ازمایښونو نه مو ساتي. الله بیمارانو لم شفا ورکړي، مړي مو بخښي. زه نو مې یو څو مړي شوي زموږ په دې بدرخیلو کندې کې دا علمزیب دی خور وفات شوې ده. دعا وته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله ټول وارثانو له صبر ورکړي. بل څوک ولا علم رور وفات شوی دی بلال، بجلی نیولی و، هغې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه وساتي. جی د دوی رور وفات شوی و، دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان دي الله دې ټولو بخي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له دې خدای د ټولو صبر ورکړي. الله موږ د غمونو نه وساتي، الله بیمارانو له شفا ورکړي، قرضداران د قرضو نه خلاص کړي. خدای دا بیان چې زموږ څوک اوري څوک یې ویني دلته دي که لرې دي، ټول له دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ نه راضي شي. الله د سختو ازمایښونو نه مو ساتي. موږ د ټینګې نه یو ورته، موږ له د خوشحالۍ زندګۍ راکړي، په دنیا او په آخر کې خوشحالۍ زندګۍ راکړي. ډېر دوستان د لرې لرې ځای نه مانځه له راځي، خدای په یو قدم اجرونه ورکړي، برکتونه او خوشحالۍ ورکړي، او خدای زموږ د زړه حاجتونه او مقاصد پوره کړي. آخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. وارث خان حاجی صاحب زوی بیمار دی، الله دې شفا ورکړي، الله دې شفا ورکړي. خیر ختم خیر دی ښه. دا درود شریف څوک وایي، څوک ذکر کوي، څوک سبحان الله وایي. لازم ملزوم یې مه ګڼئ او نور کول شي. او دی عمرې لرل کېږي، رب العالمین دی بوز، الله دې ټول بوزي، الله دې بوزي. دیم کور کې بچی بیمار دی، الله دې ولا شفا ورکړي، الله دې ولا روغ صحت ورکړي. کاروبار دې الله ولا کم. نثار کاکا زموږ جمع مرګري دی بیمار دی، الله دې روغ صحت او شفا ورکړي.